بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د الله پاک صفاتی نوم المهیمنو د دې معنا او د دې خواص خیمه چې زموږ د لپاره به ډېر غټه فایده او ډېر برکتونه دي. دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم ویډیو ضرور شریکه کوئ. دوستانو، المهیمنو دا د الله پاک صفاتی نوم دی او د دې معنی ده د ټول مخلوق نگرانی کوونکی. نو دوستانو، د دې څو خواص دي. دغه خواص درته وایم چې ډېرې غټې فایدې دي. نمبر 1 دوستانو، کوم کس چې غسل وکړي او ځان پاک کړي او بیا یو تنهایی یوازې ځیږه کینی او مونځ وکړي او د هغې نه بعد 100 پیرې دا المهیمنو دا ووایي، نو د ده زړه به د نور نه ډک شي او د ده چې څه مراد وي هغه به هم پوره شي او د یو لوی همت خاوند به شي. نمبر 2 دوستانو، چې کوم کس روزانه یو کم 10 پیرې دا المهیمنو وایي، نو دی به د ده به هیڅ غم هم نه وي، د هر غم نه به دی خلاصې عمومي. نمبر 3 دوستانو، څوک چې همیشه دا المهیمنو ډېر وایي او همیشوالی پې کوي، نو دی به همیشه لپاره د آفتونو نه محفوظه وي. نو دوستانو، دا د المهیمنو جل جلاله چې د الله پاک صفاتی نوم دی، د دې معنا او خواص. امید دی چې تاسو به پوه شوي. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.